السلام علیکم ګرانو دوستانو، غواړم چې نن تاسو ته د میسنجر نه د وایس میسجونو د ډاونلوډ کولو طریقه در وښایم، یعنی څنګه کولی شو چې موږ د میسنجر نه خپل وایس میسجونه ډاونلوډ کړو او خپل موبایل کې سیو کړو. نو که غواړئ دغه طریقې نه ځان خبر کړئ، ویډیو خامخا تر اخره پورې وګورئ چې په ټوله طریقه باندې پوه شئ، او که ویډیو مو خوښه شوه نو خامخا یو لایک ورکړئ او ملګرو سره یې شیر کړئ. نو راځئ ګورو چې دغه میسجونه څنګه ډاونلوډ کیږي. ګرانو دوستانو، کو چینل ته نوی راغلی یې چینل سبسکرایب کړئ، د بیل په نشان کلیک وکړئ او ورسره په آل باندې چې زما د هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته راورسیږي. نو دغه طریقه په یو سی براوزر کې کیږي. کو تاسو سره یو سی براوزر نه وي دا د پلی سټور نه انسټال کړئ، او چې کله مو د پلی سټور نه انسټال کو بیا به دغه یو سی براوزر کولاو کړئ په خپل موبایل کې، او دغه فیسبوک آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو زه غواړم دغه فیسبوک آپشن باندې کلیک وکم. دلته به اوس تاسو د خپل فیسبوک کم آی ډي چې وي، کم کوډ وي یا کم نمبر وي یا کم جیمیل وي، نو تاسو به دلته د خپل فیسبوک آی ډي هغه کوډ ورکړئ، هغه آی ډي به تاسو ورکړئ، نو تاسو فیسبوک به کولاو شي. تاسو ګورئ چې د موبایل نمبر او جیمیل اډرس دی او بل پاسورډ دی، نو چې دلته تاسو خپل آی ډي ورکړه بیا به دغه لاګین کوئ. زه غواړم دغه خپل آی ډي کولاو کم، په دغه باندې کلیک کوم نو زما د فیسبوک آی ډي کولاویږي. نو دلته تاسو ګورئ چې زما د فیسبوک آی ډي کولاوه شوه. نو دلته تاسو فیسبوک هم په دې کې استعمالولی شئ او ډایرکټ میسنجر هم استعمالولی شئ. نو دا زما فیسبوک دی او دغه میسنجر باندې زه کلیک کوم نو زما میسنجر هم کولاویږي. په میسنجر مې کلیک وکړو، دلته اوس تاسو ګورئ چې زما میسنجر کولاو شو. زه غواړم دغه د اس ام اس د ډاونلوډ کولو طریقه تاسو ته درښایم. نو زه دلته یو وایس میسج ګورم، نو تاسو ګورئ چې دغه وایس میسج دی، په دغه باندې زه کلیک کوم. نو چې په دغه وایس میسج باندې کلیک وکړئ، دلته به تاسو ته دوه آپشنز راشي، یو ډاونلوډ دی او بل فلی آنلاین دی. نو چې تاسو دغه فلی آنلاین کلیک کړئ، تاسو به دلته دغه اس ام اس واورئ. چې ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ نو دا به ډایرکټ ډاونلوډ شي. زه دغه ډاونلوډ باندې کلیک کوم، نو تاسو به وګورئ چې دلته به دغه وایس میسج ډاونلوډ شي. نو ما ډاونلوډ کلیک کو او دلته به تاسو وګورئ، دغه وګورئ چې دغه اس ام اس ډاونلوډ شو. اوس راځم دغه بل کس آی ډي کلیک کوم او هغې کې تاسو ته د وایس میسج د ډاونلوډ کولو طریقه درښایم. نو زه بیک کېږم او واپس میسنجر ته ځم، میسنجر کلیک کوم. نو دغه بل آی ډي باندې مې کلیک وکړو او دلته دغه مخامخ وایس میسج دی، نو په دغه کلیک کوم او تاسو ګورئ چې بیا دغه دوه آپشنز ماته راځي مخې ته. نو ډاونلوډ دی او فلی آنلاین دی. اوس راځم یو بل اس ام اس هم ګورم، نو هغه هم ډاونلوډ کوم. سی اولډر میسیجز دغه مې کلیک کړه او دغه وایس میسج باندې مې کلیک وکړه. نو دغه ډاونلوډ کلیک کوم، ډاونلوډ مې کلیک کو. تاسو وکړه چې دغه اس ام اس هم ډاونلوډ شو. نو که تاسو بیا وغواړئ چې دغه میسجونه وګورئ چې دا ډاونلوډ شوي دي، دا کوم ځای کې دي، تاسو بیا هر ټایم هغه وغواړئ تاسو یې کتلی شئ. نو تاسو به بیک شئ، چې کله بیک شوئ دغه درې لاین به کلیک کوئ. نو چې درې لاین مو کلیک کړو دغه ډاونلوډ باندې او بیا تاسو کلیک وکړئ او دلته تاسو ګورئ چې هغه اس ام اس ما چې کومې ډاونلوډ کړي نو هغه دواړه دلته راغلي دي. نو ګرانو دوستانو، امید لرم چې ویډیو مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي خامخا یو لایک ورکړئ او ملګرو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.